ستړي مه شئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. سرټې د مهمو خبرونو سرټې. د افغان کډوالو د لیږد بهیر د درېدو په تړاو خبرداری. د امریکا د 10 ورځنۍ جګړې لګښت د متحدینو د ژغورنې لپاره بسنه کوي. ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخنیوی. د افغانستان سره د پولې د تړلو د پروژې 100 کیلومتره نورې زیربناوې چمتو شوې. د جنایي پیښو زیاتېدل. په نیمروز کې یو ځوان د خپل ورور له لورې ووژل شو. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي ستونزې. دواړو هیوادونو د پولې ټاکلو هوکړلیک لاسلیک کړ. او ډونالډ ټرمپ وایي په مذاکراتو کې د زیلنسکي حضور اړین نه دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پخوانیو سرتیرو د ائتلاف او افغاني واک رئیس شاون وان ډرایور وایي چې په افغانستان کې د امریکا د 10 ورځنۍ جګړې تر لګښت په کمو پیسو د امریکا ټول متحدین له دغه هېواده لیږدول کېدای شي. وان ډرایور د شنبې په ورځ پر ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د 10 ورځنۍ جګړې په کمو پیسو چې پخوا لګول کېدې ټول هغه متحدین چې د جګړې پر مهال د امریکایي ځواکونو تر څنګ ولاړ وو او لا هم امریکا ته د تللو هیله لري لیږدول کېدای او ځای په ځای کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې رویټرز د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه دفتر چې په دغه هېواد کې د افغانانو پر میشتېدو څارنه کوي امر کړی چې تر اپریل میاشتې پورې د خپل فعالیت د بندېدو پلان جوړ کړي. ویل شوي چې دا اقدام شاوخوا 200,000 افغان چې د امریکا ته د لیږد په تمه دي زیانمنوي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ ورځ د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام د 90 ورځو لپاره وځنډاوه. د ایران د اسلامي جمهوریت د ځمکني پوځ د شمال ختیځ مرکز مرستیال امیر صادق نوري ویلي چې د افغانستان سره د پولې د تړلو د پروژې 100 کیلومتره نورې زیربناوې چمتو شوي دي. د ایران رسمي خبري اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې امیر صادق نوري دغه څرګندونې د دې پروژې د لیدنې پر مهال کړي دي. په راپور کې راغلي چې د تیر یو کال د دې ستراتیژیکې پروژې د بیلابیلو پړاوونو له پیلېدو راهیسې په لومړي ګام کې 50 کیلومتره سرحدي سیمه دیوال شوې ده. امیر صادق نوري زیاته کړې چې د دې پروژې پرمختګ په بیلابیلو موسمونو کې د هوا د شرایطو په بدلیدو پورې تړلی دی. هغه ویلي چې له افغانستان سره د پولې تړل او دیوال جوړول د ایران یو له مهمو روانو طرحو څخه دی. د نوموړي په وینا دغه پروژه ټوټال 953 کیلومتره اوږدوالی لري چې په لومړي پړاو کې یې د خراسان رضوي ولایت په سیمو کې 300 کیلومتره د عملي کېدو په حال کې ده. همداراز د مشهد تایباد ولسوالي چې له افغانستان سره 90 کیلومتره ګډه پوله لري د دې پروژې له مهمو برخو څخه ده. یادونې وړ ده چې د ایران اسلامي جمهوریت له یو کال راهیسې له افغانستان سره پر پوله د دیوال جوړولو پروژه پیل کړې څو ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. ځایي سرچینې په نیمروز ولایت کې وایي یو سړي خپل ورور په ډزو وژلی دی. سرچینو د جمعې پر سهار 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیښه د دې ولایت په چاربرجک ولسوالۍ کې شوې ده. سرچینو په وینا دا پیښه د کورنۍ ستونزو له امله رامنځته شوې. سرچینې زیاتوي چې قاتل د طالبانو لخوا نیول شوی. یادونې وړ ده چې په افغانستان کې کورني تاوتریخوالي هر وخت د هیوادوالو ژوند ګواښلی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې مشر کامچیبیک تاشیف او دغه تاجک سیال سیومنیاتوف په بشکک کې د ګډې پولې د ټاکلو هوکړلیک لاسلیک کړ. ټاس خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې دغه هوکړلیک تاشیف د قرغیزستان په استازیتوب او یاتموف د تاجکستان په استازیتوب لاسلیک کړ. د راپورونو له مخې دا هوکړه د دواړو هیوادونو په پولو کې له ګڼو نښتو وروسته شوې ده. د ټاس خبري اژانس راپور ورکړی چې په نښتو کې له ګرمو وسلو کار اخیستل شوی و چې وروستۍ پیښه یې د 2022 کال په مني کې شوی و. د راپور له مخې د دواړو خواو استازو د پولې د نښتو د ټاکلو لپاره وروستی هوکړلیک لاسلیک کړی دی. له 2014 کال راهیسې د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پوله کې څه باندې 10 ځلې جدي نښتې شوي دي. قرغیزستان د چین، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان سره ګډه پوله لري. تاجکستان د دغه هېواد وروستی ګاونډی هېواد دی چې سرحدي ستونزه یې لا هم ورسره حل شوې نه ده. یادونې وړ ده چې قرغیزستان او تاجکستان 970 کیلومتره ګډه پوله لري چې د دې منځه 503 کیلومتره یې لانجمنه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اوکراین د سولې په مذاکراتو کې د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي حضور اړین نه دی. ډیلی میل ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې ټرمپ دغه څرګندونې له فاکس نیوز سره په مرکه کې کړې دي. د
امریکا ولسمشر پر زلنسکي سخته نیوکه کړې، ویلي دي چې په سولې خبرو کې د هغه حضور اړین نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې زلنسکي دومره مهم نه دی چې په مذاکراتو کې حضور ولري. ټرمپ د شنبې په ورځ هم پر زلنسکي سختې نیوکې کړې وې او هغه یې یو دیکتاتور وباله. نوموړي خبرداری ورکړی چې که زلنسکي ژر اقدام ونه کړي نو خپل هېواد به له لاسه ورکړي. تر دې وړاندې ټرمپ ویلي و چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي، خو اوکراین او اروپایي هیوادونه د دې اړیکې د جزئیاتو په اړه معلومات نه لري. د ټرمپ وروستي اقداماتو د اروپایي چارواکو او زلنسکي اندېښنې راپارولې دي او د ځینو له لوري د سولې په احتمالي خبرو کې په یو اړخیز چلند تورن شوی دی. قدرمن لیدونکو، د دې مهال مهم خبرونه هم همدلته پای ته رسېږي. تر بیا مو خدای او بښونکی خدای.